ایران یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز وکړ. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د ایکو سازمان د څلورمې سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره لیدنه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره چمتووالی ښودلی دی. پزشکیان ټینګار کړی چې اوس تر بل هر وخت زیات مسلمان هیوادونه اړتیا لري چې یووالی او ورورولي وساتي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي استنبول کې د افغانستان او پاکستان د پلاوي ترمنځ خبرې اترې هم مثبتې وبللې او زیاته یې کړه چې دوی د خبرو اترو له لارې د اختلافاتو سوله ییز حل غواړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوهم پړاو مذاکراتو د ټکني کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د سرچینو په وینا چې د بحث لانجمنه موضوع پاکستاني طالبان دي او اسلام آباد له کابله غوښتي چې پر ضد یې ځانګړي ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت سرچینې وایي چې یا د ستونزه د پاکستان کورنۍ مسئله ده او باید په خپله یې حل کړي.